شاید آخرین صحبت‌های من با شما باشم من حیث کمیشنر، من حیث منشی البته، نه من حیث عضو کمیسیون، بلکه من حیث عضو کمیسیون باقی خواهیم ماند. من حیث سخنگو و منشی کمیسیون امروز رسما ما استعفای ما برای رئیس کمیسیون تسلیم کردیم. از اینکه در این مدت همراه ما همکار بودید، قلبا از شما و از اعضای مختلف کمیسیون و از همکارای دانشجو قلبا سپاسگزاری میکنم و بسیار تشکر. امروز هم کنفرانس خبری ما دوی صفحات داشت. یک اول رئیس کمیسیون بعض صحبت‌ها خواهد داشت و در آخر هم بعض سوالات شما رو جواب خواهد داد. بسیار تشکر از همکاری همه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. تعالی که ټولو حاضرینو ته او د کمیسیون د رهبرۍ په اجازه ټولو ته ښه راغلاست وایو. د رسنۍ نه مننه کوو چې زحمت یې وایستل تر اوسه پورې زموږ سره. مونږ په راتلونکي کې څلور انتخابات دي چې یو د جمهوري ریاست ټاکنې دي او دوم د غزني د ولایت ټاکنې دي چې پاتې شوې وي او باید ترسره شي، او دریم هم د ولایتي شوراګانو ټاکنې دي چې مدت یې پای ته رسیږي، او څلورم هم د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي چې باید د پارلماني ټاکنو سره یو ځای ترسره شوي وای، اما د بعضو ستونزو او مشکلاتو چې په هغې کې قانوني، امنیتي، بودیجوي او همدارنګه تعلیمي مشکلاتو او موږ کافي اندازه کاندیدان نه درلودل، د هغو په وجه باندې پاتې شوي وي. موږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې دغه ټاکنې باید ترسره شي. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی، هغه د جمهوري ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 21 د حمل باندې به ترسره کېږي. د بودیجې په اړه باندې همدارقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې همدارنګه د لازم ظرفیت چې موږ ورته اړتیا لرو د بینالمللي ټولنې د ډونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زموږ خبرې روانې دي تر څو د دغه اړخه موږ ته اطمینان راکړل شي او وتوانېږو چې په 21 د حمل باندې ټول مشکلات حل شوي او موږ وکولی شو چې ټاکنې ترسره کړو. د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم انشاءالله په خپل وخت به ترسره کېږي، ځکه د قانون مطابق د هغوی وخت هم تکمیل شوی ده. تاسو مخکې د ټاکنو د انتخابات د ټاکنو د قانون مطابق 180 ورځې مخکې باید د جمهوري ریاست ټاکنو تاریخ اعلان شي او 120 ورځې مخکې باید د هغې ټایم لاین اعلان شي. ټایم لاین به انشاءالله په 2 ورځو کې د تاسو سره شریک کړي، ځکه زمونږ تخنیکي همکاران د هغه په جزئیاتو باندې، په بودیجه باندې او د هغو په مختلفو تاریخونو باندې چې تخنیکي په تفصیلي معلومات باید په هغه کې ځای پر ځای کړی شي، په هغه باندې کار کوي او تفصیلي ټایم لاین به انشاءالله چې تر اوسه پورې موږ ورته وخت لرو باید 120 ورځې مخکې اعلان شي، هغه هم د تاسو سره شریک کړی. د ولسوالیو د شوراګانو په اړه باندې موږ هوډ لرو چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات یا ټاکنې هم باید ترسره شي، اما باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه مشکلات چې په مخکې وخت کې وجود درلوده د هغه په اړه باندې موږ د محلي ارګانونو د ادارې سره، د افغانستان د حکومت سره موږ په تماس کې تر څو هغه ستونزې چې د هغه په واسطه باندې د شوراګانو د ولسوالیو ټاکنې ترسره نه شوي هغه حل شي. په هغو کې موږ څو قسمه مشکلات درلودل. یو مشکل دا و چې برعکس د پارلماني ټاکنو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د 12 سیم شهادتنامه شرط وه چې د هغې په واسطه سره ډېر خلک ونه توانېدل، خصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې چې پوره کاندیدان موږ ولرو. موږ 3 کټګوري ولسوالیانې درلودلې. یو هغه کټګوري ولسوالیانې وې چې په هغو کې بشپړه اندازه آباد دي، یا په کامله توګه باندې هم نارینه او هم ښځینه کاندیدانو شتون درلوده او د چوکیو په اندازه باندې هم و چې هغه فقط 40 ولسوالۍ وې متاسفانه. اما نورې ولسوالۍ د افغانستان یا دا و چې
ښځینه کاندیدانې مو نه درلودلې، یا دا و چې نارینه کاندیدان مو نه درلودل، یا دا و چې نه مو ښځینه کاندیدانې درلودلې چا ثبت نام نه و کړی، او نه نارینه کاندیدانو د هغو کرسیو په تعداد باندې چې باید په هغې ولسوالۍ کې خپل ځانونه کاندید کړي وي. دغه مشکلات تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. همدارنګه د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره قانون تر اوسه پورې شتون نه لري. همدارنګه د هغوی امتیازات، دفترونه، د هغوی میاشتنۍ معاشونه، د دې اړه باندې انشاءالله موږ د افغانستان د دولت سره په تماس کې یو تر څو زر تر زره دغه مشکلاتو د حل لاره پیدا شي او وتوانېږو چې د ولسوالۍ شوراګانې هم په خپل وخت کې ولرو. پاتې شو د غزني انتخابات. د غزني انتخابات چې باید د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای د نورو ولایتونو په شان باندې ترسره شوي وای. متاسفانه چې هلته لکه تاسو په جریان کې یاستئ، خلکو حوزه بندي غوښتله، یوه ډله خلکو د کمیسیون دروازه وتړله د یوې میاشتې مودې لپاره. کله چې کمیسیون تصمیم ونیو چې غزني په 3 حوزو باندې تقسیم کړي، بیا بله ډله خلک چې د دغې پرېکړې نه ناراضه وو، هغوی د کمیسیون دروازه وتړله. بالاخره په پای کې د دغو اعتصابونو نتیجه دا شو چې د غزني په ولایت کې متاسفانه نه ثبت نام ترسره شو او نه هم د غزني ټاکنې ترسره شوې. مونږ دې ته ژمن یو چې د غزني د ولایت ټاکنې هم باید ترسره شي او هغه د غزني د هېواد د ولایت اوسېدونکي هم باید په راتلونکي پارلمان کې خپل کاندیدان یا خپل وکیلان ولري. اما د غزني ټاکنې په دې شرط باندې سرته رسوو تر څو د غزني د خلکو مشکل حل شي او هغه په حوزو باندې د تقسیمولو په خاطر باندې وي او یا په بل حل وي چې حکومت د کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم دریو مهمو د غزني په اړه باندې چې هغوی هلته د نږدې څخه رابطې لري وظیفه ورکړل شوې ده چې هغه معاون صاحب د دوم د ریاست جمهوري استاد دانش ده او انجینر سید محمد خان او د اردنای محل رئیس ته یې وظیفه ورکړې چې د غزني د ستونزې لپاره د خلکو سره د نږدې په تماس کې شي او دې ته یو د حل مناسبه او موزونه لاره پیدا کړي چې موږ دې سترګې په لاره یو. خواهش مو دا ده چې دغه د ولسوالۍ د شوراګانو مشکلات چې تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي او د غزني مشکلات چې تر اوسه پورې د حل مناسبه لاره نه ده ورته پیدا شوې، زر تر زره دې ته د حل لاره پیدا شي چې موږ وتوانېږو دغه ټول انتخابات په یو تاریخ باندې ترسره کړو. زموږ تخنیکي همکاران د دې په بودیجې، لوجستیک او نورو اړخونو باندې بحث کوي. بحث ډېر د دې ټایملاین جوړ شوی ده. انشاءالله په راتلونکو 2 ورځو کې به د تاسو سره شریک شي. کمیسیون همدارنګه د رایې د تصفیې لپاره خپل ژمنې چې د خلکو سره کړي دي هغه ترسره کېږي. د شکایت د کمیسیون سره هم مونږ په ګډه تصویبونه درلودل، اعلامیې درلودلې او هغوی ته مونږ لیستونه ورکړي دي او په ولسوالیو کې چې هلته په صندوقونو باندې په محلونو کې شکایتونه درلودل د موږ لخوا هم زموږ د کمیسیون د طرز عملونو په اساس باندې او همدارنګه د شکایاتو کمیسیون ته چې کوم شکایتونه رسېدلي دي هغوی د کمیشنرانو لخوا چې هلته توظیف شوي دي د هغې تصفیه روانه ده او د تصفیې نتیجه به انشاءالله زر تر زر کمیسیون ته رارسېږي او بیا به د تاسو سره شریکوو تر څو تورې رایې د سپینو رایو څخه بیلې شي او هغه څوک په راتلونکي کې پارلمان ته لاره پیدا کړي چې رښتیا د خلکو حقیقي رایې د هغوی سره موجودې وي. لکه څنګه چې په جریان کې هستئ زموږ د بایومټریک سیستم معلومات هم سرور ته انتقالېدو کې دي چې تقریبا زیاته فیصدي انتقال شوې ده او په نورو باندې هم کار روان ده. کله چې دا بشپړېږي د هغې معلومات به له تاسو سره هم شریکېږي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د انتخاباتو په ورځ باندې بعضې مشکلاتو او ستونزو شتون درلوده چې هغه بعضې مرکزونو ته د موادو نه رسېدلو، بعضې مرکزونو کې د بایومټریک سیستم ناکارایي وه چې ورڅخه استفاده ونه سوه، په بعضې محلونو او مرکزونو کې قصداً د بایومټریک څخه استفاده مخنیوی شوی او یا قصداً هغه وسایل مات شوي یا له منځه وړل شوي وو چې کمیسیون د دې په خاطر باندې چې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او خلکو خپل کوشش کړی وو، قرباني ورکړې وه، مرکزونو ته یې تشریف راوړی او د دې حل په خاطر باندې هلته اجازه ورکړې وه چې د لیست په اساس باندې هغوی رایې ورکړي.
چې دا په دقیقه توګه باندې څېړل کېږي تر څو د هغه بایومټریک رایو په شان باندې د هغې سپیناوی هم وشي. اما هغه څوک چې په مرکزونو کې په محلونو کې په مرکز کې او که په ولایاتو کې په دې اړه باندې سالنګاري کړې ده، خپله وظیفه نه ده ادا کړې، خپل مسؤلیت ته نه دي متوجه شوي، مونږ په مرکز کې او همدارنګه په ولایاتو کې خپلو مسؤلینو ته ولایتي رئیسانو ته هغوی ته امر کړی ده چې د هغو کسانو لیست زر تر زره تهیه کړي او موږ ته یې راولېږي چې هغوی په خپله وظیفه کې سالنګاري کړې او خپل مسؤلیت یې په بشپړه توګه باندې نه ده ادا کړی. د کابل په اړه باندې کمیسیون تصمیم نیولی چې انشاءالله ټولې رایې به دوباره تفتیش او بازشماري کېږي او د کابل آفیس یا د کابل د ولایتي دفتر ټول کارمندان چې هلته د انتخاباتو په وخت کې شتون درلوده کار یې کوه، د هغوی پر ځای به نوي ټیم ته د هغو رئیسانو په همکارۍ باندې چې په نورو ولایتونو کې ښه وړتیا درلودله او ښه کارکردګي درلودله، نوی ټیم به ګمارل کېږي او دا تفتیش او بازشماري به د نوي ټیم په رهبري کې ترسره کېږي. او په نورو ولایتونو کې هم چې شکایتونه راغلي دي د هغوی فیصدي د شکایتونو او ګراف د شکایتونو موږ څېړو. په هر ولایت کې که چېرته دغه رنګه ستونزې ترسره شوي دي، قصداً یا سهواً د سالنګارۍ له وجې نه هلته مشکلات رامنځته شوي دي او تقلب صورت نیولی ده، د هغې په اړه باندې هم په راتلونکي کې انشاءالله جدي اقدام کېږي او دغه اقدامات به تاسو سره شریکېږي. څوک سوال لري؟